څو کسان دي داویدار چې د قلم او د کتاب دي، مخالف چې د نصاب دي، چرب زبانه دي چالاک دي، د تاریخ په مری غلي، دروغجن دي غداران دي، د ناکامې نظریې څو پلویان دي، د دې خورې دشمنان دي، شرابیان دي، د ولس د ارمانونو قاتلان دي، دوکه شوي د شیطان په وسوسو دي، بې ایمانه بې پښتو دي، خو دعوه کوي چې دوی هم د پښتو دي، درغلي کوي ټګان دي، د لستوڼي خاماران دي. څو کسان دي چې د عقل نه خالي دي، دغه تشي مشادي دي، په ادب کې مسخري دي، شاعران نه دي نخري دي، بې فیدې دي، د ادب په اوږو بار دي، نه د کار نه د روزګار دي، نه گفتار نه د کردار دي، خو دا واړه داویدار دي چې پښتو لره د کار دي، خوش فهمه کې مبتلا دي، تش کدوان دي. څو کسان نه دي، دا ډیر دي، دا زما ساده ولس دی، دغه ټولو دوکه کړی، په دروغو جړېدلی، په دروغو خندېدلی، دا ولس ډک د وفا دی، د اخلاص دی، خو تېروتی په لباس دی، نه چې دا مردم شناس دی. هغه ټولې بربادۍ پسې نښتي، خو ولس د زنده‌باد په چغو سر دی، دا منم چې دور ګوهر دی، خو منه چې بې هنر دی، دوی موندلي که ارزان دي، په ما ګران دي. څو کسان دي اخیری بند دی، څو کسان دي د ماحول تورو تیرو کې لکه شمې چې بلیږي، که پخپله ویلې کېږي خو رڼا به یې رسیږي، رهنما دي د منزل په لور روان دي، رهنما دي د منزل په لور روان دي، د لفظونو تقدس نه خبردار دي، پشمار دي خو د کار دي، وفادار دي ظلمتونو کې بیدار دي. څو کسان دي خو په ډېرو باندې بر دي، واړه زیري د سحر دي، دغه اصل معماران دي، په ښېګړه د انسان دي. څو کسان